تصویری خبر. برایم تصویری خبر ترلاس کرد. برایم تصویری خبر ترلاس کرد چې د ژوند پر مینه لیرې په یو ښار کې څو معصوم کوچنیان په وینو کې لت پت وي. ژړ مخونه، وچې شونډې، ټنډ کوچني ښایسته لاسونه، پټې سترګې پر میدان باندې پراته وي سرنګومه، ګرز وهلي څیرې څیرې یې کالي وي، په ښایستو سپینو کوچنیو باړخوګانو کې یې شګې ننوتې. سمدستي مې سوه کوچنۍ لورکۍ رایاد، سمدستي مې سوه کوچنۍ لورکۍ رایاد، زما هدا چې و خپل باد ته انتظار ده، زما بهلول چې و ستړیا ته مې دوا ده. په تصویر کې مې کوچنیانو ته کتله، دوی دا څو لحظې تر مخه د مورکۍ د زړه سکون ول، و بابا ته سباون ول. خو اوس هلته په میدان کې وازې خولې پړ مخې خاورې کې پراته وه، لکه کوم بې رحمه چا چې خړکۍ مرغۍ ویشتلې. په بدن کې مې یو رشکه تېره سوله، ستونی ډک سو، شونډې نورې بې اختیاره رېږدېدلې، او تر سترګو سیلابونه را روان سول. بې اختیاره له خپل ځای څخه ولاړ سوم. مسله مې نیخه څرنګه پیدا کړه، بس پر مځکه مې هواره پر سجده سوم. په ژړا و لوی بادار ته پر سجده سوم. د زړه تل څخه مې یو آواز راتللی، په آهونو کې یې دا ویله: خالقه چیرې دې روان؟ دا د آدم زامنان، دا لیوني، دا پر ځانو ظالمان، ستا په محراب کې د همدوی د لاسه، ستا په نامه ستا مظلومان قتلیږي، وینې خرڅیږي، یتیمان ځوریږي. اوس له شرع څخه څوک نه بیریږي، ستا د غضب عذاب ترې هیر دی خدایه. د ځورېدلو زړونو آه یې څه چې د بې ګناهو واویلاوي یې زړه نه لړزوي. او د قصاب په څېر بیا هم دا ستا په نامه ستا انسانان ټوټې ټوټې کړي دلته. خالقه چیرې دې روان؟ دا د آدم زامنان، دا لیوني، دا پر ځانو ظالمان. باداره ظلم معیار د هوښیارۍ سو دلته، اوښکې بې عقلو ته ورپاته سولې. لوږه د هغو په قسمت وخته چې لاس یې نورو باندې پورته نه کړ. باداره تا ته ملایکو ویل چې دا انسان به د یو بل په وینو ولې سیندونه ډک کړي. هغه دی ګوره هدیرې ته جنازې ځغلوي، هغه دی ګوره له دیوال څخه ماغزه ټولوي، د بم په اور باندې سوځلي او لاش لاش انسانان. خالقه ستا بې ګناه مؤمنان، ها د اسفل سافلینو ډلې د مرګي کندې ته ورپورې وهل. نن د بېوسو او بې کسو زړونه څیرې سوله، وینې ترې دارې وهي. ژوند یې د تل لپاره د څو شهیدو ارمانونو هدیره جوړه سوه. خالقه چیرې دې روان؟ دا د آدم زامنان،
دا لیونی دا پر زانو ظالمان مالا له خدایه خپل سوالونه کول مالا له خدایه خپل سوالونه کول چې مې یودم و مسلې ته پام سو پر مسله مې چاپ کعبې ته پام سو ګورم کعبې څخه لښکرې تښتي دغسې تیز او تلواري روان وي لکه تر شا چې د اور طوفان وي پر بیرغانو یې په غټو تورو بني آدم لیکلی او په لښکر کې بیرغونه پورته کښته کېدل زه حیرانۍ یووړمه ښه ورنږدې سوم او په ځیر مې ورته وکتله ګورم پر هر یو آس باندې و دوه سپرلي ناست یوه قیزه نیولې هابل و ځان نیولی او د لوېدلو څخه ځان ژغورلی ما پر دوهم سپرلي ور غږ کړله چې څه ماجرا ده چیرې درومي خلک هغه چې خپله له لوېدو بیرېدی او ځان یې ټینګ نیولی جواب یې داسې راکړ زموږ هوسونه یې اغسوي دي ټول نجات مو هغه دی تر شا پرېښودی هدف مو نه پوهېږم کومه خوا ده قیزه د آس مو د نفس په لاس کښې قیزه د آس مو د نفس په لاس کښې قیزه د آس مو د نفس په لاس کښې مقابلې د واک ګټلو کوي زما په بدن کې لړزه ننوتل زړه مې تر تلو ولوېد بیرته مې ژر سر پر سجده کښېښودی او له باداره مې په چغو چغو بیرته نجات وغوښتی بیرته نجات وغوښتی بیرته نجات وغوښتی